یو 15 عملونه داسې دي چې د هغې اجر چې دی مور او پلار ته د هغې د مرګ نه وروسته هم میلاویږي. یو بچی دی، یو زوی دی او د هغه نه مور او پلار مثلا خفه تللی دي د دنیا نه، او دا زوی اوس غواړي چې په یو طریقه باندې زه د مور او پلار سره احسان او ښېګړه وکړم، نو 15 عملونه په حدیث کې داسې راغلي دي چې د هغې اجر چې دی مور او پلار ته د هغې د مړ نه وروسته میلاویږي. یو په هغه عملونو کې د مور او پلار دپاره استغفار او بخښنه غوښتل، د دې اجر چې دی د مور او پلار ته په قبر کې میلاویږي، د مړ نه وروسته میلاویږي. او دا په یو حدیث کې راغلی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ان الله لا يرفع الدرجه للعبد في الجنه، الله د یو بنده لپاره یو درجه اوچته کړي په جنت کې، یو درجه به ولري یو بنده لپاره اوچته کړي په جنت کې. نو فیقول دا بنده به وایي یا ربي انا لی هذه، دا درجه ما ته د کوم ځای نه میلاو شو، دا کوم یو عمل دی چې په هغې باندې زما دا درجه پورته شوله. نو فیقول الله به ورته وایي باستغفار ولدک لکه، دا درجه چې تا ته میلاو شوله دا ستا د زوی د استغفار د وجې نه چې ستا دپاره یې بښنه وغوښتله په دنیا کې. دا یو عمل شو. دویم د مور او پلار د طرف نه صدقه ورکول، دا هم په هغې ته د هغې اجر میلاویږي د مړ نه وروستو. دا هم په یو حدیث کې راغلی دي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا، ابو هريره ته فرمایي یو سړي قال للنبي صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل چې ان ابي مات، زما پلار چې دی دا مړ دی، وترک مالا، او مال یې پرېښی دی، ډېر مال ترې پاتې شوی دی، ولم یوصي وصیت یې نه دی کړی. نو فهل یکفر عنه ان اتصدق عنه، آیا د دې پلار د طرفه به دا خبره کفاره وګرځي چې زه د هغه د طرف نه صدقه ورکړم؟ نو قال نعم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي او ته چې د پلار د طرف نه صدقه ورکړي دا د هغه دپاره کفاره ګرځي. نو دویم عمل د مور او پلار د طرف نه صدقه ورکول، دا هغې ته اجر میلاویږي د هغې د مړ نه وروستو اگر که هغه مړه دي. دریم عمل د مور او پلار د طرف نه روژه نیول، هغې اجر هم میلاویږي اگر که دا مور او پلار دي مړه دي، خو که تا د هغې د طرف نه روژه ونیوله د هغې اجر هغې ته په قبرونو کې میلاویږي د هغې د مړ نه وروستو. دا په یو حدیث کې راځي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرمایي وی یو سړی راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله فقال یا رسول الله، وی یا رسول الله ان امي ماتا وعليها صوم شهرين، یا رسول الله زما مور چې دا مړه ده او په هغې باندې یوه میاشت روژې فاتې وي قضایي، نو افاقضیه عنها، آیا دغه روژې زه د دې مور د طرف نه قضا راوړمه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي نعم، او فدین الله احق ان یقضى، د الله قرض خو ډېر لایق دی چې هغه ادا کړلی شي، یعنې دا پې د الله قرض دی نو دا خو ډېر لایق دی چې ته د دې مور د طرفه ادا کړي. نو روژه چې سړی د مور او پلار د طرف نه ونیسي د هغې اجر او د هغې بدله او د هغې ثمره هم هغې ته د هغې د مړ نه وروستو میلاویږي. څلورم عمل حج او عمره کول د مور او پلار د طرف نه، دا هم په یو حدیث کې راځي عن عبد الله بن عباس قال جاءت امرأة من خصعم، عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي و یو زنانه راغله د خصعم قبیلې نه. خصعم یو قبیله ده په یمن کې، د هغې یو زنانه راغله عام حجة الوداع، او دا د حجة الوداع کالو، کوم کال باندې چې نبي صلی الله علیه وسلم اخرنی حج کړی دی د هغې نه وروسته وفات شوی دی هغه کالو. نو فقالت یا رسول الله، یا رسول الله ان فریضة الله على عباده في الحج، د الله فریضه چې د حج ده که نه هغه ادرکت ابي شیخا کبیرا، زما پلار باندې حج چې دی دا په داسې حالت کې فرض شو چې زما پلار ډېر سپین ږیری شوی دی، بوډا شوی دی، ضعیفه شوی دی، لا یستطیع ان یستوي على الراحله، او دومره ضعیفه شوی دی چې هغه په سورلۍ باندې کېناستلی هم نشي، حج نشي کولی. نو آیا که زه دا حج د دې پلار د طرف نه وکړمه نو د هغه حق به ادا شي، د هغه د طرف نه به دا حج وشي؟ نو قال نعم، رسول الله صلی الله علیه وسلم او که ته د هغه د طرف نه حج وکړې نو دا حج د هغه د طرفه ادا کېږي. نو یو د مور او پلار سره نیکي دا ده د هغې د مړ نه وروسته چې ته د هغې نه حج یا عمره وکړې د هغې د طرفه. پنځم عمل چې په حدیث کې راغلی دی چې مور او پلار ته یې د هغې د مړ نه وروسته هم اجر میلاویږي،
نو یو د هغې د مور او پلار د خپلوانو څخه خپلولي ساتل، دویم د هغې د ملګرو سره اکرام کول، د هغې د ملګرو عزت کول، او دریم د هغې مور او پلار چې د چا سره واده کړې ده هغه واده سرته رسول د هغې د مرګ نه وروستو، دا هم د مور او پلار ته د هغې اجر میلاویږي او د هغې ثمره هم ورته میلاویږي. دا هم په یو حدیث کې راغلی دي عن ابي اسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. ابي اسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه فرمای وی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو مجلس کې ناست اذ جاءه رجل من بني سلمه، په دې کې یو سړی راغلی د بنو سلمو نه، فقال يا رسول الله ويا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما من بعدهما، د مور او پلار سره د نیکۍ نه څه نیکي پاتې ده چې د هغې سره زه نیکي وکړم د هغې د مرګ نه وروستو، یعنې د هغې چې مړه شوي دي بعد موتهما، یعنې د مور او پلار سره داسې یو نیکي پاتې ده چې د هغې د مرګ نه وروستو د هغې سره زه نیکي او احسان وکړم. فقال نعم، رسول الله صلی الله علیه وسلم او داسې نیکیانې شته. یو نیکي ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وښودله وایي الصلاة علیهما، یو د مور او پلار دپاره دعا غوښتل، دویم والاستغفار لهما، دویم د مور او پلار دپاره استغفار او بخښنه غوښتل، دریم و انفاذ عهدهما، مور او پلار د چا سره واده کړې ده او هغوی وفات شول او واده سرته ونه رسول او ته ول هغه واده سرته ورسېد، دا هم د هغې سره نیکي ده. او دارنګې وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما، یو د مور او پلار د خپلوانو سره خپلولي ساتل، یعنی هغه خپلوانو سره خپلولي او رشته قایمه ساتل، کم خپلوان چې ستا سره خپلولي قایمه ده ستا د مور د وجې نه یا د پلار د وجې نه، یعنی د مور او پلار رشته دار د هغې سره رشته ساتل، او بل و اکرام صدیقهما، او دارنګې د مور او پلار چې کوم ملګري دي د هغې اکرام او عزت کول. دا 15 عملونه داسې شو چې دا مور او پلار ته د دې اجر او بدله میلاویږي د هغې د مرګ نه وروستو. که یو زوی غواړي چې زه د مور او پلار سره د هغې د مرګ نه وروستو احسان او ښېګړه وکړم، دا 15 عملونه دې کوي د هغې دپاره. یو د هغې دپاره استغفار غوښتل، دویم د هغې دپاره صدقه ورکول، دریم د هغې د طرفه روژه نیول، او څلورم د هغې د طرفه حج یا عمره کول، او پنځم د هغې د خپلوانو څخه خپلولي ساتل او د هغې د ملګرو اکرام.